چې کوم انسان کې تکبر راغی لوی رااله او دا وایي چې زم څه شی یم زم څه یم نو یاد ساتئ ګورئ فیصلې د الله په اختیار کې دي فیصلې د کتاب کې واقعه کتا وایي د عیسی علیه السلام په دور کې یو بزرګو عابدو عبادت گزارو ډیر زیات عبادت به کول ما ته ګوره عبادت به کول وې دومره په عبادت کې مشهورو چې حضرت عیسی علیه السلام با داغه لکله کله ورتلو او چې ورغه نو حضرت عیسی علیه السلام باغه ته السلام علیکم باغه به سلام واچولو دومره نیک انسانو چې پیغمبر به سلام واچولو نو یو ځل عیسی علیه السلام ور روانو داغه ملاقات له ما ته ګوره داغه ملاقات له ور روانو چې ور روانو نو د سره د عیسی علیه السلام سره یو بدعمله بد کردار کسو زما عزتمند مونږ بدی ته نه ګورو چې دا سړی بدعمله دی دا بد کردار دی مونږ به د هغه په زړه کې ایمان ته ګورو چې د هر څه چې دی زما ورور مسلمان دی نو د عابد چې دا وکړه نو تندې تریو که او یو دعا وکړه وی یا الله د قیامت په ورځ باندې چې ته کله خلک راپاسې نو خدای د ده سره زما ملاقات مګې ده سره دې ما سره مه یوځای کې دا دعا وکړه چې دعا وکړه دعا قبول شوه دعا قبول شوه حضرت جبریل علیه السلام راغی حضرت عیسی علیہ السلام له وحی راوړه وی دی بزرگ ته وایا دی راهب ته وایا دی عبادت گزار ته وایا چې ستا دعا ما قبول کړه او ستا په دې سپک نظر باندې چې تا هغه ته ډېر په سپک نظر باندې وکړه د هغه مې فیصله د جنت وکړه هغه مې وبخلو او چونکې تا په خپلې ویلي چې خدای ما د سره مه یوځای کوه نو دی به جنت ته ځي او ته به د سره نه یوځای کېږي د سره به ستا ملاقات نه کېږي الله بی نیاز بادشاہ دے زما عزتمندو چاہتا بس پگ نہ گورو چاہتا با چکم دے عالمانو با قدر کو د نیکانو خلقو دا اللہ دا دین چکم دے خلقو با قدر و عزت